د څه باندې 25 میلیونه افغانیو په ارزښت طبي وسایل او تجهیزات د غزني ولایت روغتیایي مرکزونو ته وویشل شول. د غزني د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د 25 میلیونه افغانیو په ارزښت یې 7 امبولانسونه، 33 موټر سایکلونه، 6 د الټراساونډ دستګاوې، 1 د اکسیجن تولید فابریکه چې په 24 ساعتونو کې د 50 څخه تر 100 بالونونو پورې اکسیجن د تولید ظرفیت لري او ځینې نور اړین طبي وسایل روغتیایي مرکزونو ته وویشل. 7 امبولانسونه او 6 الټراساونډه، 32 یا 33 موټر سایکل او یو اکسیجن پلانټ ماشین چې د موږ سره خپل ساتامې په سټاک کې موجود وو. دغه 4 شته وسایل موږ د عامو خلکو په واک کې ورکو تر څو مریض ښه پرې تداوي شي. د غزني د ولسوالیو روغتیایي مسؤلین د یادو وسایلو له امله مننه کوي او وایي چې مخکې د وسایطو او امکاناتو کمښت په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو وړاندې کول له ستونزو سره مخ کړي وو، خو اوس به له دغه وسایلو سره خدمتونه ښه شي. الحمدلله چې اوس ته ډیره کچه دا مشکل حل شوی دی. د موږ هغه مراکز چې CHC پلاسونه یا DHO دي شفاخانې دي هغه امبولانسونه لري، خو کوم چې زاړه دي هغو ته انشاءالله د نوي هغه کېږي تهیه کېږي او ورسره چینج کېږي، او کومې چې نه لري هغو ته هم انشاءالله چې زر ده چې خدای به دا مشکل حل کړي. دغه وسایطو ته مخکې ډېر ضرورت و، ډېره اړتیا وه، یعنې د موږ اکثریت مریضان چې وو چې هر کله به را انتقالېدل په مسجد را باندې به هغه بیچارهګان یا تولدي مریضان یا د پنډیکس په حق باندې رسېدل. او اوس خدای تعالی ته امید لرو چې انشاءالله په دغو وسایطو باندې خصوصا په دغه لنکوزر باندې د موږ د اجرستان د ولسوالۍ تقریبا 90% مشکلات چې حل کېږي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د 1403 لمریز کال په ترڅ کې د عامې روغتیا ریاست د همکارو ادارو په مرسته پراخه او اغېزناک خدمات خلکو ته وړاندې کړي دي. 180 صحي مراکزو په موجودیت کې 14 لکه مریض له موږ سره کتل شوی دی. تقریبا 50,000 ولادت د موږ سره شوي، 12,000 عملیات غټ عملیاتونه 12,000 غټ عملیات موږ سره شوی دی په مختلفو شفاخانو کې. تقریبا 60,000 مریض له موږ سره بستر شوی چې دغه یو څلورګونې ارقامو تاسو ته وښودل چې 2.5 میلیارده افغانۍ او دغه 4 غټ ارقامو درته وښودل. د مسؤلینو په وینا د طبي تجهیزاتو ویش د یو هدفمند بهیر برخه ده چې موخه یې د روغتیایي زیربناو پراختیا، د ښار او ولسوالیو ترمنځ د خدمتونو واټن راکمول او ټولو اوسیدونکو ته باکیفیته روغتیایي خدمات رسول دي.